د ښځې کوناټي څنګه زبردست او خوند ته برابر کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وبرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د کوروالي په دوران کې ولې اکثره ښځې د کوناټو څخه خوند اخلي؟ یعنې ولې په کوروالي کې کوناټي غټ مهم رول لري؟ د کومو میرمنو چې غټ کوناټي وي سیکس یې دوه چنده خوندور او زبردست وي؟ هغه میرمنې چې د کوناټو له وزن څخه ډېرې کمې وي، یعنې کوناټي وزن یې ډېر واړه وي او کم وي، هیڅ خوند پوره توګه نشي اخیستلی. د دې هغه لیاز دی یا دا مشکل دی چې هغه ښځې چې وړوکې کوناټي لري نه خاوند ته خوند ورکولی شي او نه هم په خپله خوند واخیستلی شي. که څه هم تاسو به په ډېرو عیاشو فلمونو کې یا خرابو فلمونو کې کتلي وي چې الله خو دې تاسو هغه خلک چې موږ تاسو ټول مسلمانان یو د دې ګناهګارو فلمونو الله وساتي، او که چېرته هم ډېرو اکثرو خلکو ته فلمونه کتلي وي د سیکس په دوران کې د میرمنې کوناټو ته حتما یو څپېړه یا هم یو څپړاخه ورکوي. دا د دې لپاره نه چې دوی باندې دوی کوم ریشخند وهي، هغه ځکه چې په کوم کوروال کې جلدي زور یا هم قوت نه وي یا هم شوخي نه وي یا اوګروالی نه وي، نو هېڅکله هغه کوروالی سم خوند ته نشي رسېدلی. په کوم کوروالی کې چې زور قوت وي، یعنې په کوم کوروالی کې چې د وهلو یا هم د نورو شیانو کوم کار وي، نو حتما هغه کوروالی سالم وي او خوندور هم وي. خوند یې د هغو نورو کوروالو سره ډېر فرق کوي. که غواړئ چې د میرمنې کوناټي غټ کړئ نو هر وخت د شلشمو تیل استعمالوئ. د سیکس کوروالي څخه مخکې 10 منټه مخکې په تیل لومړی پاخه کړئ، بیا یې واخلئ او د میرمنې کوناټو ته یې تر 10 منټه پورې مساج ورکوئ، ترڅو د میرمنې کوناټي هم غټ شي او هم د شهوت مرحله یې راګرمه شي. دا طریقه تاسو 3 هفتې یعنې 21 ورځې کارولی شئ. د میرمنو په کوناټو کې به دومره فرق راشي چې پخپله به یې په سترګو ووینئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.